په هکله خبرې کوو. دا چې بواسیر څه ډول ناروغي ده او څنګه منځته راځي او څه ډول بالاخره معالجه وکړو، په همدې هکله خبرې کوو. هیموراید یا بواسیر یا په ځینو کتابونو کې د پایلز په نامه هم یاد شوی ده. د هیموراید یا بواسیر تعریف کې وکړو، د ډایلیټډ او ټارچرډ وینز څه معنا؟ د مقعد په کانال کې چې کوم د وینې رګونه دي، خصوصا وریدونه، هغه پړسیږي او بالاخره خونریزي کوي. د پړسېدو په علتو یې هم غږیږو چې ولې بالاخره پړسیږي. د دې ترڅنګ نن سبا چې د بواسیر دپاره کوم تعریف کیږي، هغوی داسې ادعا کوي چې د دې ترڅنګ چې دغه رګونه پړسیږي، په داخل کې د مقعد د کانال هغه غوښینې برخې چې د میکوزا نه جوړې شوي دي او کوشنز نومیږي، هغه هم په غیر نورمال ډول باندې ستر کیږي. enlargement of cushions د مقعد له کاناله بیرون راوځي. دا شو مقعدي کانال. له مقعد پورته رکټم ده. رکټم د سترو کولمو لاندنۍ برخه ده چې غایطه مواد پکې ذخیره کیږي، رکټم. او دا هم انل کانال یا د مقعد کانال ده. تقریبا 4 سانتی متره طول لري په بالغو انسانانو کې. البته د مقعد کانال د پیکټینیټ لاین په واسطه باندې په دوو مساوي حصو تقسیم شوی ده. پیکټینیټ لاین د اصلا په ځینو کتابونو کې د ډنټیټ لاین په نامه هم یاد شوی ده. امبریولوژیک ارزښت لري. امبریولوژیک ارزښت څه معنی؟ ډنټیټ لاین امبریولوژیک ارزښت ځکه لري چې پورتنۍ حصه د مقعد د کانال چې هغه ته فرست پارت اف انال کانال وایي یا اپر پارت اف انال کانال وایي، دا د انډوډرم نه جوړه شوې ده او لاندنۍ برخه یې هم د اکټوډرم نه. انډوډرم او اکټوډرم هغه الفاظ دي چې د مور په رحم کې د ماشوم د جوړښت په پروسه کې یادېږي. په هغو نه غږیږو، هغه د امبریولوژي موضوع ده. د ډنټیټ لاین د انل کانال په دوو حصو تقسیموي، پورتنۍ حصه او لاندنۍ حصه، لوور پارت. په پورتنۍ حصه کې داسې ساختمانونه موجود دي، دې ته انل کالمز اف مورګګني وایي. انل کالمز اف مورګګني یا انل کالمز. کله چې په پورتنۍ ساحه د مقعد کې، په دې ساحه کې د وینې رګونه وپړسیږي او میکوزا او هغه غوښینه پرده هم ورسره وپړسیږي، دې ته وایي بواسیر. دا چې په داخل کې ده نو انټرنل بواسیر یا داخلي بواسیر، انټرنل هیموراید یا داخلي بواسیر ډایلیټډ شول. دې ته وایي ایکسټرنل هیموراید یا بیروني یا خارجي بواسیر. فقط همدغه دوه ډوله بواسیر لرو. اکثرا ځینې انسانان د بادي او خوني په نامه بواسیر سره تقسیموي، چې دا غلطه خبر ده. د بادي او خوني په نامه موږ بواسیر نه لرو، فقط داخلي او بیروني بواسیرونه سره شته دي. داخلي بواسیر کې د وینې رګونه هغه د وینې رګونه یا وریدونه پړسیږي چې سوپیریر ریکټل وین ته ناپاکه وینه وړي. سوپیریر ریکټل وین ته په دې وروسته غږیږو. او خارجي بواسیر هم د هغو کوچنیو رګونو د وجې منځته راځي چې انفیریر ریکټل وین یا ورید ته ډي اکسیجنیټډ یا ناپاکه وینه راوړي. دا شو سوپیریر ریکټل وین. د سوپیریر ریکټل وین راډیکلز راځي او بالاخره د دې ساحې وینه اخلي او ټوله راوړي دلته. د بواسیر په موجودیت کې دغه رګونه پړسیږي. کله چې زور زیات وو، قبضیت ولرو، آی بی اس یا د نس بادونه او اسهالات موجود وي، بار بار به تشناب ته ځو، زور به وهو. د دغه زور په نتیجه کې بالاخره دا رګونه او دا غوښې پړسیږي. دې ته وایي بواسیر. که چیرې د پیکټینیټ لاین نه پورته و نو برنی بواسیر یا داخلي بواسیر ده، او که لاندې و نو بیروني بواسیر. دا سوپیریر ریکټل وین ده. سوپیریر. په همدا رقم انفیریر ریکټل وین دلته پړسیږي او د هغې کوچنۍ ټرایبیوټریز یا راډیکلز پړسیږي او بواسیر منځته راولي. د بواسیر په معالجه کې مهم از موږ سره د بواسیر نوعیت ده. بیرونی بواسیر
که چیرې کوم ابسس ولري ابسس د هغو په ډرین کولو سره یا په له منځه وړلو سره ممکن دغسې به بیروني بواسیرونه له منځه لاړ شي. همدا رقم د بیروني بواسیر دپاره موږ کولی شو د آینټمنټ یا ځینې کریمونو او منهمونو نه هم استفاده وکړو، لکه نن سبا په بازارونو کې هیډنزا په نامه، هیمورایډل په نامه، ځینې هوموپیتیک فارمولې دي د بواسیر دپاره مثمره ثابته شوي دي. ولې د داخلي بواسیر درجې د معالجې دپاره ډېرې مهمه دي. که چیرې بواسیر فرضاً دا د انال کانال او دا هم د پیکټینیټ 9 که بواسیر په دوو ساحو کې و او یوازې ډایلیټډ و، لاندې حرکت نه و کړی، دې ته وایي اوله درجه بواسیر، فرست ډیګري بواسیر یا اوله درجه بواسیر. په اوله درجه بواسیر کې یوازې د پیکټینیټ لاین له پورته هیمورایډل پلکسز منځته راغلي وي او د دې دپاره معالجه فقط د قبضیت درملنه ده. که چیرې قبضیت او اسهالات او د نس بادونه وي د هغې معالجه دې وشي او د بواسیرو سره خپله له منځه ځي. که چیرې بواسیر داخلي بواسیر د پیکټینیټ لاین ده لاندې راغلی و او بالاخره له مقعد نه بیرون راوته او د دید وړتیا پکې پیدا کېدله، نو دې ته وایي سیکنډ ډیګري یا دویمه درجه بواسیر. سیکنډ ډیګري یا دویمه درجه بواسیر. دغه دویمه درجه بواسیر معمولا په ډکو میتیازو کې مقعد بیرون راوځي او کله چې ډکې میتیازې خلاصیږي نو دغه مقعد بیرته په خپله سپنټینیوسلی پورته جګیږي. دې ته وایي دویمه درجه بواسیر. د دویمه درجه بواسیر په درملنه کې مهمه ځینې آینټمنټ یا پوماډز یا منهمونه دي لکه هیډنزا و، ټرونولون سوډیم او د رګونو د پړسوب او دغه میکوزا د پرولپس دپاره د ډیفلان په نامه ټابلیټونه 500 ملي ګرامه دي، مثمره نتیجه ورکوي. اوډي د ورځې یوه یا په ځینو حالاتو کې بي ډي هم مریض ته تجویز کیږي. ښه، په دویمه درجه بواسیر کې که علت قبضیت وي، د نس بادونه وي، د ورزش نه کول وي، په خوړو کې د فایبر نه موجودیت وي، دغو ته باید توجه وشي، علتونه باید برطرفه کړو. دویمه درجه بواسیر هم کومې خاصې معالجې ته اړتیا نه لري. دریمه درجه بواسیر یا تھرډ ډیګري بواسیر دته په ځینې کتابونو کې د منول بواسیر نوم هم ورکول شوی ده. تھرډ ډیګري یا منول بواسیر، منول هیمورایډ. منول هیمورایډ څه معنا؟ یعنی د ډکو میتیازو په وخت کې بواسیر دغه د مقعد کومه اشیا چې دا جمع پړسېدلي رګونه بیرون راوځي. چې بیرون راووتل بعد له دې چې ډکې میتیازې خلاصې شوې، مریض همدغه رګونه او دغه راوتې غوښه په خپل لاس باندې پورته جګوي. دې ته وایي منول هیمورایډ. او د منول هیمورایډ معالجه باید په جراحۍ او په داخله باندې مخکې ویسو. که چیرې علت د بواسیر قبض وي، قبض برطرفه کړو او ورسره د دې ساحې د محافظت دپاره د سیز بات نه، د پایوډینو د دې شیانو نه استفاده وکړو، کولی شو بغیر د جراحۍ دا موضوع هم کور کړو. څلورمه درجه بواسیر چې هغه ته فورت ډیګري بواسیر وایي، فورت ډیګري، او په ځینې کتابونو کې ورته پرولپس بواسیر یا پرولپس هیمورایډ وایي، پرولپسډ هیمورایډ. په دې کې کیږي څه؟ د مقعد له کناله بواسیر د میکوزا رګونه فیشیا ټوله د یو سرې غوښې په شکل بیرون راوځي. که یې په لاس هم بیرته مریض جګوي هم بیرته راغورځېږي. د دې بواسیر علاج جراحي ده، هیمورایډکټومي یا هیمورایډ سرجري، او زر زر باید وشي، ګنې خونریزي مریض ته بد او مرګوني عواقب پیښوي. د بواسیر او د انال فشر یا شقاق ترمنځ باید په فرق باندې سره پوه شو. ګورئ، دا انال کانال یا د مقعد هغه کانال ده چې مخکې پې وغږېدلو، دا انال کالمز اف مورګګني دي. دا کالمونه داسې سره وصل دي
یو بل کې نښتي دي سره. کله چې قبض موجود وي، ډکې میتیاز شخې کلکې او بیرون ویستلو ته یې اړ یو چې زور ووهو، کانسټیپیشن یا شدید قبضیت موجود وي. د دغسې زور وهنو په ترڅ کې بالاخره دغه ساحې شکېږي، شخ کوي. دې ته بواسیر نه ویل کېږي، دې ته انل فشر ویل کېږي. موږ باید د مقعد هرې ناروغۍ ته بواسیر ونه وایو. انل فشر او بواسیر څنګه سره تفکیک کېږي؟ په بواسیر کې وینه زیاته وي ولې درد نه وي، خصوصا داخلي بواسیر. اما په انل فشر کې شدید درد وي. کله چې مریض ځي تشناب ته د ډکو میتیازو سره ډیر شدید سوځنده دردونه احساس کوي او د ډکو میتیازو نه وروسته یو څو شیبې درد وي ولې بیرته ارامه کیږي. اما خونریزي ډیره کمه وي پکې. ځینې وخت مریض په تشناب کې وینه ګوري یا په ډکو میتیازو کې وینه ګوري. دې ته وایي انل فشر. ځینې وخت د مقعد په شاوخوا کې د غنم دانو عمره بیرون راوځي چې زموږ په ټولنو کې یو اطلاق ورته کېږي توکمایي بواسیر، ګرچې دا غلطه خبره ده، ولې دا اصلا انل فشر ده چې د ډیرو زور وهلو نه پیدا شوی ده. همدا رقم د سنټینایل ټک په نامه فایبروسز منځته راځي. دغه ځای کې د وینې د بدن حجرات یا خصوصا میکوزل حجرات سره فایبروس کېږي، نخیلی خپل کیفیت له لاسه ورکوي. دغه هم د یو تکمې په شکل بیرون لیدل کېږي.